هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهم او رسۍ خبرونو ته. نن شنبه د لړم 18 نیټه ده چې د 2025 کال د نومبر له 8 نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. په شمالي ولایتونو کې وروستۍ زلزلې پراخ زیانونه اړولي. په تخار کې سږکال د لیمو حاصلات زیات شوي او بڼوال د مرستو غوښتنه کوي. کابل ته د پاک اوبو د برابرولو ستره پروژه پیل شوه. او ترکیې د نتانیاهو او 14 اسرائیلي چارواکو د نیولو حکم صادر کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. په شمالي ولایتونو کې وروستۍ زلزلې پراخ زیانونه اړولي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان په شمالي وروستۍ زلزلې په ځانګړي ډول په سمنګان ولایت کې پراخ زیانونه او زیربناوې زیانمنې کړي دي. د یاد سازمان په وینا په زلزلې سیمه کې 1319 کورونه ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو یاد ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په بلخ ولایت کې دې پیښې 12 تنه مړه او 615 نور ټپیان کړي دي. همدارنګه په سمنګان ولایت کې 13 کسان مړه او 421 نور ټپیان شوي دي. په تخار کې سږکال د لیمو حاصلات زیات شوي او بڼوال د مرستو غوښتنه کوي. په تخار کې بڼوال او کروندګر وایي سږکال د لیمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دوی له اړوندو ادارو او نړیوالو موسسو غواړي چې د شنو خونو په جوړولو او د کرنیزو وسایلو په چمتو کولو کې ورسره مرسته وکړي. بڼوال ویلي چې له هرې ونې له 50 نه تر 100 منو حاصلات راټولیږي. کابل ته د پاک اوبو د برابرولو ستره پروژه پیل شوه. د ښاري اوبو رسولو او فاضلابو دولتي شرکت ویلي چې د کابل ښار د پاک اوبو د برابرولو لپاره یوه ستره پروژه پیل شوې ده. د دې پروژې له مخې به د پنجشیر، شاوروس او شاتوت له بندونو اوبو راایستل او کابل ته لیږدول کیږي. د یاد شرکت رئیس غلام رحمان کاظم ویلي چې د پروژې د سروې چارې په 11 او 15 ناحیو کې تر 80 سلنې بشپړې شوې دي او له شاتوت بند څخه د اوبو د انتقال سروې هم روانه ده. چارواکي وایي د پروژې له بشپړېدو سره به د کابل ټول اوسېدونکي له پاک اوبو برخمن شي. او وروستۍ خبر دا چې ترکیې د نتانیاهو او 14 اسرائیلي چارواکو د نیولو حکم صادر کړی. د ترکیې قضایي چارواکو په غزه کې د جنگي جرمونو او نسل وژنې په تور د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو او 14 نور اسرائیلي چارواکو د نیولو حکم صادر کړی دی. د الجزیرې د راپور له مخې په دغه لیست کې د دفاع وزیر اسرائیل کاتز، د ملي امنیت وزیر ایتمار بن ګویر او د پوځ لوی درستیز ایال زمیر هم شامل دي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مل شه.